میرویس عزیزي د هیوادوالو زړونه وګټل. میرویس عزیزي له سیلاب ځپلو هیوادوالو سره 50 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. افغان سوداګر میرویس عزیزي ویلي چې په هیواد کې له سیلاب ځپلو سره 50 میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده. عزیزي شنبه د غوایي پر 22مه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې ورور ته یې دنده ورکړې څو په بیړه بغلان ته مرستندویه ډله واستوي. نوموړي لیکلي زه د دغې طبیعي پیښې زیانمنو کورنیو ته د خواخوږۍ او ډاډګرنې مراتب وړاندې کوم. په پیښه کې اوښتو زیانونو ته په کتو مې پریکړه وکړه چې له ټپیانو او زیانمنو شویو کورنیو سره د عزیزي بنسټ لخوا د 50 میلیونو افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستې وکړم. له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په بغلان کې وروستیو سیلابونو څه باندې 300 کسان مړه کړي دي. نوموړي بنسټ زیاته کړې چې په سیلابونو څه باندې 1000 کورونه هم نړولي دي. اخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه کړي دي. د نوموړي وزارت په خبره د دغو سیلابونو په بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور کې څه باندې 100 کسان ټپیان کړي هم دي. نن د طالبانو تر ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 8 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، تالاندې برېښنا او سیلابونو پیښو اټکل کړی دی.